یا خپل زیرک موبایلونه تسلیم او یا همدا اوس په خپل لاس مات کړئ. دا په ننګرهار کې د افغان چارواکو او کارکونکو لپاره د مشرانو نوی او بېساری غوڅ امر دی. خو په داسې یو ویډیو کې چې خپله د زیرک موبایل په وسیله ریکارډ شوی، د موبایلونو د ماتولو عجیبې او غریبې صحنې راڅرګندې شوي دي. که غواړئ پوه شئ چې د افغان واکمنۍ د مشر دا نوی حکم څه دی او ولې یې په ادارو کې غوغا جوړه کړې، ویډیو تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. رسنیو ته له ننګرهاره د یو افغان چارواکي داسې غږیز پیغام رسېدلی چې پکې د اوسنۍ افغان واکمنۍ مشر د ځانګړي هدایت پر بنسټ په ټولو ملکي او پوځي ادارو کې د زیرک موبایلونو کارول په بشپړه توګه بند شوي دي. په پیغام کې ویل شوي چې دا امر د پوهنتون له استاد نیولې تر رئیس، مدیر او ملازم پورې پر ټولو یو شان پلی کیږي او چارواکو د غونډې پر مهال خپل موبایلونه مات کړي دي. له دې وروسته به ټول کارکونکي یوازې له ساده او پخوانیو موبایلونو څخه کار اخلي. د دغه نوي بندیز په غبرګون کې د ننګرهار پوهنتون یو ښوونکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا پریکړه افغانستان بیرته د ډبرو پیر او تیاره لوري ته بیایي، ځکه نن سبا د ژوند او اداري چارو ډیره برخه په آنلاین بڼه سمبالیږي. بلخوا د ټکنالوژي او برېښنایي حکومتولۍ کارپوهان خبرداری ورکوي چې د زیرکو موبایلونو دا ډول بندیز به د دولتي ادارو په همغږۍ د خدمتونو په وړاندې کولو او د معلوماتو په چټک لاسرسي خورا بدې او منفي اغیزې وښندي. د رسنیو پام بیا د دغه حکم د پلي کېدو هغې ویډیو ته اوښتی چې پکې د اوسنۍ افغان واکمنۍ یو شمېر کسان د امر د پرځای کولو لپاره خپل موبایل ماتوي، خو پخپله همدا صحنه په څو نورو زیرکو موبایلونو ثبتیږي. تاسو د ټکنالوژۍ پر وړاندې د دغه نوي اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ آیا دا کار به د ادارو چارې له خنډ سره مخ نه کړي؟ خپل نظرونه په کامنټ کې ولیکئ او پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا